چې په ضم کې موږ د ماوس په تر باندې ډیټابیس جوړ کړ، خو ما تاسو ته ویل چې ښه خبره دا ده چې موږ د اسکیل کمانډ سره ځان عادت کړو، ځکه په هر ځای کې د ضم غوندې فیسیلیټي موږ سره نه وي چې موږ د ماوس په تر کار وکړو. نو ښه خبره دا ده چې موږ د اسکیل کوډ سره ځان بلد کړو. موږ سره ډیټابیس سره راځو، سی اس ان ډي بي بیا جوړو، البته د کمانډ په تر باندې سی اس ان ډي بي د دې کویلیشن چې کوم دی همغه پرژن اخلو یا یوټیفیټ د یونیکوډ له خاندانه یو اخلو. سپوز چې زموږ پښتو لیکل یا زموږ هغه رایټ ټو لیفټ چې کوم سکرپټ دی عربیک یا پښتو هغه پکې صحیح راشي. زموږ ډیټابیس جوړ شو، سی اس ان ډي بي ډیټابیس. دا به موږ انتخاب کړو او راځو په دې کې نن ټیبل یې جوړو. صحیح ده؟ هغه فایلونه چې تاسو ته ما لیکلي وو په هغې کې سی اس ان ډي بي په نوم یا کریټ سی اس ان ډي بي ډاټ اسکیل دا فایلونه تاسو سره وو. صحیح ده؟ د دې لپاره چې که زه دا غواړم چې ټول ټایپ کړم وخت به رانه ډېر ونیسي، تاسو دا پوښتنه هم کړې دا په څه کې خلاص کړم. هر څه کې چې تاسو کولی شئ نوټ پیډ پلس پلس کې خلاص کړئ، نوټ پیډ کې خلاص کړئ. خو د اسکیل چې کوم فایلونه دی د هغې وروستاړی یا هغه به په ډاټ اسکیل سره سټور کوئ، یا په نوټ پیډ کې هم خلاصېږي، نوټ پیډ پلس پلس کې هم خلاصېږي. زه مای اسکیل بنچ مارک کې خلاصوم. صحیح ده؟ مای اسکیل ورک بنچ دې کې خلاصوم. صحیح ده؟ کله چې خلاص شي به را کاپي کړو، زموږ کار به لږ اسانه شي. همدې سره سره هغې له دې نه دا به تر هغې چې خلاصېږي موږ بیا کوو د کمپني ډیټابیس هم جوړ کړو، هغې سره سره ورلډ ډیټابیس هم خلاص کړو، ډکشنري لپاره چې کوم ډیټابیس دی هغه هم جوړ کړو. سمه ده؟ نو موږ به پکې ورو ورو خپل پریکټس کوو او د پریکټس سره وروسته به موږ څه ناڅه نوي شیونه پکې یادوو. ښه، زموږ مای اسکیل ورک بنچ کې چې کوم فیل دی دا خلاصول لږ وخت غواړي. ډېر ښه، زموږ ډیټابیس خلاص شو. کریټ ډیټابیس سی اس ان ډي بي ته بیا اړتیا نشته، ځکه هلته موږ جوړ کړو. یو سی اس ان ډي بي ته هم اړتیا نشته، ځکه موږ الریډي په هغې کلیک کړی دی. دغه چې کوم ټیبل دي دا ټیبل به موږ را کاپي کړو، صرف په دې کې ټیبل جوړې دي. اوکې، دا ټیبل به موږ را کاپي کړو او دلته به یې پیسټ کړو. دا به فول سکرین کړو چې موږ ته ټول ښکاره شي، او زه به ورته وایم چې لاړ شه زما دا ټیبل یې جوړې کړه. ډېر ښه، ما ټیبل یې جوړه شوې. که تاسو دلته دې خوا کې ګورئ په سی اس ان ډي بي کې ارټیکل جوړ شو، اتور جوړ شو، کورس جوړ شو، ریلیونټ فار جوړ شو، ټاپک جوړ شو. دا ریلیونټ فار هغه ټیبل دی ای آر ډي که ستاسو ذهن ته راځي مین ټو مین ریلیشنشپ هغې ته موږ جوړ کړی. که نه به یې دغه جوړوئ نیو باندې کلیک کوئ، خو ماوس په تر باندې خو نه، موږ ویل چې د ماوس په تر باندې موږ کار نه کوو. نو موږ سره ټیبل یې جوړه شوې، خو اوسه پورې ټیبل یې موږ سره خالي دي. که زه هر ټیبل نه غواړم چې یو شی انتخاب کړم، فرض وکړه زه وایم سلیکټ سټریک فرام هر ټیبل نوم چې لیکئ اتور. صحیح ده؟ اتور ټیبل نه ماته یو څه راوخله، زما کویري به رن شي، خو ماته وایي چې مای اسکیل کویري رن شو، خو په دې کې شی نشته دی ځکه زما ټیبل خالي دی. نو زه به بېرته راشم، زه چې کوم یو بل فایل دی ما سره انزرټ په نوم باندې دغه دی سی اس ان ډي بي انیشل انزرټ. انیشل انزرټ کې موږ په همدغه ټیبلو کې ویلیوز یا په دې کې موږ ډیټا اچولې ده. صحیح ده؟ دا به موږ راوخلو او دلته به یې په د همدې ټیبل اسکیل ته به راشم، دا پاکئ او دلته به دا پیسټ کړو. صحیح ده؟ او ته به چې ځای لاړ شي. نو زمونږ په دې ټیبل کې اوس ډیټا هم راغله. دې نه مخکې پکې ډیټا نه وه. تاسو مخکې ما تاسو ته ویلي چې یو شی انتخاب کوه، اوس زه هغه اتور ټیبل انتخابوم او ورته وایم چې اوس په اتور کې څوک شته؟ او یو دوه درې کسان اتوران موږ سره شته دي. صحیح ده؟ که همداسې زه وغواړم چې ځینې ارټیکل موږ سره شته، سلیکټ سټریک فرام ارټیکل، دا به ارټیکل کړو. صحیح ده؟ ویر کنډیشن نه به اوس تېر شو، کله چې بیا ورته ورسېدو بیا به ویر، ځکه ویر کې موږ وایو چې هغه شخص د هغې یو کرایټیریا راخلو. نو موږ سره یو څه ناڅه ارټیکل هم لیکل شوي دي، یو پنځه شپږ ارټیکل هم موږ سره شته دي. تر دې دمه پورې موږ یو ډیټابیس جوړ کړو. ډېر ښه.